الله عز وجل لعنت کړي. روایت ابن عباس شو پر درو کسان. یو خو هغه ښځې دي چې د قبرستان زیارت کوي، زائرات القبور، یو والمتخذین علیها المساجد، بل هغه خلق دي چې پر قبر باندې مسجد جوړوي، دوا والسروج، او بل بیا هغه کسان دي چې چراغان یې لګولي وي قبر، لاړونې ګروپانې سره زرغونه کېږي پر قبر. دا اول خبر شده زائرات القبور، دا ټکی منسوخ شو. او د مسلم طریقه ده دا ناسخ و منسوخ دواړه پکې ذکر دي. پیغمبر علیه السلام وایي كنت نهیتکم عن زیارة القبور، ما پخوا تاسې منع کولاست د زیارت شه. الا فزوروها، خبر شئ لاړ شئ د قبرو زیارت فإنها تذکر الآخرة، دا سړي ته آخرت ور یادوي. نو باندې خو تاسې پوهېږئ چې اوامر د شارع اکثر داسې دي چې یعنې څوک قرینه د تخصیص نه وي، عموم کې داسې دي. انا د ذکور عنوان وي، مؤنثات هم تر لاندې. فزوروها قسم خطاب للذکور دی، ورڅوک ته هم څه شي وشو، اجازه وشو. نو دغه بندیز خو منسوخ شو، ښځو ته د زیارت اجازه شوې. دا پر ذخیره کې سیده فاطمه هره جمعه به تلل د حضرت حمزه صاحب زیارت ته، هلته به یې ژړل، ډېر اخلاص یې ورسره و د سید الشهدا سره، هره جمعه به یې ژړل د حمزه صاحب د زیارت سره. صدیقه د خپل ورور زیارت ته لاړه، عبدالرحمن چې وفات شوي وروسته ولاړ، معنا اجازه وشوه. اوس چې بیا زموږ علما بندیز لګوي هغه نور وجوه دي، دا د زیارت د وجې بندیز نشته. هغه دا وجې دي چې یا بې حجابي ده، یا هلته چې ورشي جزع و فزع د ښځو ډېره وي، ګرېوان چې دي تمبارې شروع وي، همدغه عوارض که نه وه، یا ښځې بې محرمه څوک نه یې ورسره دغه شي له کامیږي سره روانې لمن غورځي، یو شپون نه یې ورسره. نو دا خو اوس نور عوارض دي د دغو وجې ناروا دي. او که داسې وي چې د یو سړي چا سره محرم وي، د یو سړي خپله خور وي، خپله مور یې وي، هغه چې دی محرم وي، هغه ښځه موټر ته واشي بوځي زیارت ته، د پلار زیارت ته، د اکا زیارت، بیا ولې یو زوی شهید شوي، یو ورور شهید شوي، یا زیارت ته یې بوځي. اوس اجازه ده، اوس چې بندیز دي هغه د دغه نورو عوارض د وجې بندیز دي.